अस्सलामुअलैकुम मलगरू په پرونی میچ کې فخر خیبر پښتونخوا فخر پاکستان فخر زمان غټ ریکارډونه جوړ کړي دي فخر زمان کوم ریکارډونه جوړ کړي دي او پاکستان کرکټ ټیم هم یو غټ ریکارډ جوړول ته ډیر نږدې دي څنګه تاسو پته ده د پاکستان او د نیوزیلند ترمنځ ون ډے سیریز شروع ده چې په اولنی ون ډے میچ کې پاکستان کرکټ ټیم نیوزیلند ته ماتې ورکړې و او په پرونی میچ کې هم نیوزیلند کرکټ ټیم ته ماتې ورکړه نیوزیلند کرکټ ټیم په پرونی میچ کې 310 رنزونه په 50 اورونو کې وکړو چې په جواب کې د پاکستان کرکټ ټیم 310 رنزونه په 48 اورونو کې راوړل پرونی میچ خو به تاسو کتلې په میچ باندې ډیره خبره نه کو خو فخر زمان د ون ډے کرکټ په تاریخ کې غټ ریکارډونه جوړ کړي دي د پاکستان کرکټ ټیم لیفت آرم بیټر فخر زمان صرف د پاکستان د طرفه نه بلکې د ټولي ایشیا د طرفه یو داسې بیټسمن جوړ شو چې په ون ډے کرکټ کې تیز ترين 3000 رنزونه مکمل کړو د کاټلنګ مردان سره تعلق لرونکي فخر زمان د کیپټن بابر اعظم ریکارډ هم مات کو د پاکستان کرکټ ټیم کپتان بابر اعظم په 68 ون ډے اننګز کې 3000 رنزونه مکمل کړي خو فخر زمان په 67 ون ډے کم ترين اننګز کې 3030 ترين رنزونه مکمل کړو چې بابر اعظم یې وروسته پریښودو دین علاوه فخر زمان ته د اعزاز هم حاصل له فخر زمان د پاکستان د طرفه ټاپ سکورر هم دی فخر زمان د پاکستان د طرفه په ون ډے کرکټ کې 210 رنزونه جوړ کړي دي چې د پاکستان کرکټ ټیم یو بیټسمن هم په ون ډے کرکټ کې 210 رنزونه نه دي جوړ کړي کله پاکستان کرکټ ټیم د ټاپ های سکورر بیټسمنانو په حواله سره خبرو کو نو فخر زمان په کال 2013 کې د زیمبابوې خلاف 210 رنزونه جوړ کړي داسې سید انور په 1997 کې د انډیا خلاف 194 رنزونه جوړ کړي بیا فخر زمان 193 رنزونه جوړ کړي د ساوث افریقا خلاف په کال 2020 کې داسې عمران نذیر په کال 2009 کې د زیمبابوې خلاف 160 رنزونه جوړ کړي او په پرونی میچ کې د نیوزیلند خلاف فخر زمان 180 رنزونه جوړ کړو او پاکستان کرکټ ټیم هم د دنیا نمبر 1 ټیم جوړیدونکو څنګه چې تاسو پاتره په دې دوه ون ډے میچونو کې پاکستان کرکټ ټیم نیوزیلند ته ماتې ورکړه کله باقي نور میچونو پاکستان کرکټ ټیم د نیوزیلند په خر رن ریټ سره وګټل نو پاکستان به د آی سی سی په ون ډے رینکینګ کې په نمبر 1 باندې شي کوم د فخر زمان څومره هم صفات وکړو دا به کم وي ځکه چې فخر زمان د غټ میچ یو غټ کلاړی دی د فخر زمان کارکردګي د یو څو میاشتې سخت خراب و چې بیټینګ کې به اکثر ناکام کېدو خو ماشالله بیرته په ډیر زبردست طریقې سره کم بیک وکړو چې ان شاء الله پر روان وخت کې هم داسې بیټینګ کوي فخر زمان زما فیورټ کلاړی دی د فخر زمان بیټینګ زما ډیر زیات خوښیږي خاص کر د فخر زمان چې کوم شپږی زره کوم چکا یو ډیر زیات زوردار شاټ وخی که تاسو هم د فخر زمان مینوالي نو د فخر زمان د فار کمنټ سیکشن کې ضروری سه الفاظ ولیکئ دا ویډیو ضروری د نور خلکو سره شیر کړئ میلاویګو ولې ویډیو کې د الله فامان